زومل مرګي خبر کئ چې مخکتلو لار زیخري تیند کنا دا پردو خلکو سګیلا کړه خپل نصیب میرا سرا کوي ظلمونه. سلامونه مې ومنئ یاسر زیان یم کلیوال یم په دغه تمه په دغه خیله چې ټول به روغ جوړ وي د صحت په ګرمۍ کې به وي. ملګرو مصطفی د جملې چې څومره پروګرامونه وي هغه د شاعرونو سره سنګرونو سره وي. نن را سره په پروګرام کې یو داسې شخصیت چا داسې د روح محتاج نه دی، ټول ملګري به یې پېژني. ځوان سینګر وجاهت وفا را سره مېلمه ده. وجاهت وفا اوله په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم په دومره لنډ تنګ وخت کې مو ته خپل قیمتي وخت درکول یو جهان مننه خوشحاله اوسئ. یاسر زیابې اول خو تو زه ډېره شکریا ادا کوم چې تو موږ ته دومره لنډ تنګ وخت کې ټیم راکړو او ډېره مننه. مننه. وجاهت وفادار ته وایه چې پیدا شوی چې ته یې او په دې مخ باندې اوسېږې چې ته یاره پیدا شوی خو زه تخت نصرت کې یم او اوسېږه تخت نصرت کې. تعلیم دې کوم ځای نه حاصل کړی ده او څومره تعلیم دې کړی ده؟ تعلیم خو داسې ده چې تخت نصرت دی های سکول کې مې تعلیم حاصل کړه تر 10 پورې که نه، او هغې نه بعد کې سیکنډ ایئر پورې مو تعلیم کړی ده فول هغه مې چې کړه ساینس کې کړه. څه وجه وشوله چې مخته تعلیم دې نه وکړو؟ غربت وجه وه یا څه بل څه داسې وجه وه؟ نه غربت خو الحمدلله الله نه ډېره شکریا غربت وجه نه وه، خو بس دا یو شوق ته د غار کې مثال دی چې مونه پوته شته موسیقۍ دی چې تعلیم مونه پوته شي. دا ته وایي چې موسیقۍ ته څرنګه راغلی؟ موسیقۍ شوق څرنګه دې سره پیدا شو؟ موسیقي خو داسې ده چې اوس ګانې مانې مو ډېرې اورېدلې ده هغې دی وجې د شفاروق شه ډېرې ګانې مو اورېدلې هغې دی وجې مو کې د موسیقۍ شوق پیدا شو. خامخا چې سړی یوه چار لیر شروع کوي هغې دې پر یو استاد وي، چا سره دې داسې زده کړه کړې که زده کړه دې نه ده کړې؟ نه زده کړه خو مې نه ده کړې چا سره، ځکه چې یا خو زه خپله لګیا زده کړه کوم خو چا نه مې نه ده کړې. وجاهت وفادار ته وایي چې اولینۍ ګانه دې کومه یوه کړې وه؟ اولنۍ ګانه پهله مو ټپې کړې وې، ډېرې هیټ ټپې وې که نه اول پهله رواتې وې هغه مې ریکارډ کړې. زه یم د ستا نه یم د بل چا دا ما اول ټپې کړې. اچھا تر اوسه پورې به دې څومره ګانې کړي وي؟ داسې څه شمار پته دې شته؟ یاره بالکل تقریبا 400-500 ګانې لګ بګ داسې مو کړي. 400-500. دا ته وایي چې چا قلمونه دې ډېر ویلي دي؟ یاسر زیابۍ قلمونه هم یې ګڼ شمېر کړي دي، ډېر زیات مې کړي دي که نه څه پته یې نه پکې لګي چا ولې مې زیاتې کړي ځکه چې ډېرې شوي. تاسې خپله د خوښې شاعر څوک ته چې هغې نه ته ډېر زیات متاثره وي؟ یاره بس چې شاعر ده هغه موږ دی پره څومره شاعرون دی موږ دی پره قابل عزت، مطلب ټول شاعرون دی. دا ته وایي چې تاسې خپله کوم یو سندرغاړي نه ډېر متاثره یې چې هغه ته ډېر خوښ وي؟ یاره مو خو خپله چې رښتیا درته ووایم شفاروق چې ده که نه هغه مې ډېر خوښ ده. هغې دی وجې زه مثال هغې ګانې مې اورېدلی ډېر خوند درکوي هغې ګانې که نه، ځکه چې تر اوسه پورې یې ور وم. نو بله خبره دا چې هغې دی وجې زه دا فیلډ مې اټینډ کړم. په ښځې سندرغاړي کې دې څوک فیورټ دی؟ ښځه کې خو به هر حال تکړه ډېرې سینګرې دي، خو مثال مو ته خپله هیرهان اوس نوې چې کومه چې کومه رواتې ګانې دې ډېرې کړي دي، غزل دې ډېر کړي دي یا د ټپې ډېرې کړي دي یا د لوبې څه شي باندې ډېر اچار کړی دی په سینګینګ کې؟ یاره نن سبا خو تو ته هر چاته پته لګي مثال چې دا ټپې چې دي که نه ډېرې زیاتې دي. ټپې ټپاییزې یا هایکو دا ډېرې زیاتې چلېږي نن سبا. د غزلیات شول دا چلېږي، خو هایکو چې دي دا ډېر زیات چلېږي. تاسې چا ډېره پکې شوي دي؟ موږ دا ټپې باندې ډېر زیاته کړې ټپاییزې ټپې. اوس داسې ده چې موسیقي چې تاسې کوم دور ده سټوډیو دور راغلی که نه، ډایرکټ بس یو مایک وي هغې ته ولګېږي ګانې ولګېږي سره. مخکې یوه داسې وه چې لایو موسیقي وه د کوم کیسټې دور چې مونږ سره آیا هغې موسیقۍ کې خوند ډېر وکړه؟ اوس چې کوم موسیقي راغلې ده که نه مایلس خو بدلېدلی وي که کړې دي نوي سره؟
دې باره کې سره ته وایه هغې موسیقۍ ورته دې باره کې مجلس خو داسې دا یاسر ضیا به وي چې مخکې موسیقۍ کې ورته جواته خبره وي شاعره یار شاعرو به وي که نه هغې کې ډېر خوند لذت دا ته وایي چې وجاهت مینه کړې که مینه یې نه دوی کړې یاره دا خو داسې ته وایم ځکه چې زړه وي در کې خو مینه خو یې خامخا کړې چې زړه پکې وي مینه خو یې خامخا کوي بغیر مینې نه وي یاره بغیر مینې ونه وي ډېره مننه اخر کې به ملګری ته څه شی زمزمه کوي یاره ملګرو ته زه داسې وکړه چې څو ټپې ورته زمزمه کړه هر څه ملګري څو ټپې دې منې اورو هغې نه پس بیا اجازه ترې نه غواړو جانان راشه چې پخلا شو زمونږ څوک دی چې موتا پخلا کوي نه یقین مې نه راځي جانانا چې په زړه غټ جانان مې ور وټاکوي نه زومل مرګه یې خبر کوي چې مخکې تلو لاره ځي خوري تیندکونه دا پردو خلکو څه ګیله کړه خپل نصیب مې را سره کوي ظلمونه لا درد ژاړم اوس مې نشته ستا جدایي د سلیمان غر د ژار د شمع ولې مین شولې زړګیا په غم دې واړولم ولې مین شولې زړګیا په غم دې واړولم کانې دې وکړلې ومیا په غم دې واړولم کانې دې وکړلې ومیا په غم دې واړولم ډېره مننه وجاهت وفا به ډېره مننه کټوله چې دغه سره ته لګیا وي خوند خو کوي خو چونکې د وخت کمان و تو سے مې ها وخت ضایع کو هغې ښه بهانه دې نه غواړو